أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې نړوان دي آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د تورات او د انجیل خصوصیات بیان کړل. اوس په دې آیت کریمه کې الله تعالی د خپل آخري کتاب د قرآن مجید مبارک صفات او خصوصیات بیانوي. الله فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیبا منگا تا تا نازل کو کتاب بالحق پس سچائی سرا. کوئی دل تڑوم بنی دا قرآن مجید صفت ذکر شو چا اللہ وی دا کتاب منگتا تا نازل کو پا حق سرا. سنگ چی اللہ پا سورہ عمران کی اللہ فرمی نزل علیک الکتاب بالحق، التم اللہ دا دی کتاب بارکی فرمائی چی دا کتاب منگ پا حق سرا نازل کر دی. اس دا حق متعلق علامہ راغب اصفہانی دا دی حق وضاحت دا سکی. اگر فرمائی چی کل یو خبرہ یا یو کار تا حق ویلی شی نو پائی کی بدری خبری بھی اگر کار یا اگر خبرہ با حق علوی چی کلا دا کار دا خبرہ پا دا سی حال کی امونتلی شی چی سنگا پا کار وی. دویم چی دغا کار او دغا خبرہ بحق علوی چی دغا پا یو خاص اندازی سروی سمرا چی مناسب وی موزون وی چی اغا شان وی. او دریم اغا کار یا اغا خبرہ بحق وی چی اغا دا وقت دا ضرورت مطابق وی. نو قرآن مجید چی کل اللہ نازل کو چی قرآن راغی بخبل آن او بان سرا چی دا قرآن چی کم دی پڑے شان و شوکت سر راغے. دا قرآن چی کم شان و مرتبہ دا اللہ پا اغا مرتبہ باندی اللہ دا قرآن نازل. بیا اللہ پا دی قرآن کی دلائل او براہن معجزات داغی ذکروں کو او پاغی سر قرآن مزین کو چی یو عقل سلیم چی کم دی داغی پا منلو باندی مجبور دی. دریم قرآن پا داسی وقت کے نازل دے چی ہر طرف تا دا جہالت تیریوی دا کفر تیریوی ظلم او بربریتو دا انسانی کارواں قافلہ پا حیرت او دلالت کی چی کم دی سرگردان ہوا نو پا داسی حال کے اللہ دا قرآن نازل کو چی خلقی چی کم دی دا کفر دا تیرونا رنا ترو یختر نو دا او بیا دا دی قرآن چی کم صفات بیان شو چی اللہ دا منگا پا حق سر نازل کر دی. اس دویم صفت بیانی گی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، دا کتاب دا قرآن تصدیق کا ان کی دی دا آغا کتابونو چی کم دا دی نروان دی تورات انجیل زبور دا غی چی کم دی دا قرآن تصدیق کا ان کی دی.
او دریم صفت الله و محیمنا، دا کتاب و محیمنا علیه، دا کتاب په نورو آسمانی کتابونو باندې محیمن دی. د محیمن بیا علما ډېرې معنی بیانوي. یو معنا حفاظت ته ویلی شي، دویمه معنا نگهبان ته ویلی شي، دریمه معنا نگران ته ویلی شي، څلورم معنا شاهد ته ویلی شي، پنځمه معنا امین ته ویلی شي. او دا ټول معنی دلته په قرآن مجید پر بالکل صادق راځي چې دا قرآن مجید محیمن دی په دې لحاظ سره چې په سابقه کتابونو کې چې کم عقاید کم اصول بیان شوي دي، دا قرآن د هغې حفاظت کوونکی دی. د هغه عقایدو او د هغه اصولو چې کم دی دا قرآن حفاظت کوونکی دی. او بیا دویم دا قرآن چې کم دی دا هغه عقاید او اصول چې کم په آسمانی کتابونو کې نازل دی، دا قرآن په خپل صحیفو کې د هغې حفاظت داسې کوي چې یو محرف او څوک چې تبدیلی راوستلو والا وي د هغې لاسونه د قرآن صحیفو ته او صفحو ته رارسېدی نشي. نو قرآن چې کم دی د هغه عقایدو نگهبانی هم کوي. او ورپسې بیا دا قرآن نگران هم دی. گویا دا یو قرآن داسې یو کسوټي ده چې د دې په زره باندې کم آسمانی کتابونو کې کم تغیرات تبدل خلقو کړی دی، نو هغه تغیر او تبدیلاتو کې چې کمې خبرې حق دي او هغې کې چا تبدیلی راغوستې یا کومه تبدیلی هغې راغوستې ده د هغې نگرانی کوونکي دي او د هغې هغه کسوټي کوي چې دا خبرې چې کم دی پکې تغیر او تبدل شوی دی او دا پکې نه دی شوی. او دا قرآن مجید شاهد دی په دې خبره باندې چې الله څومره آسمانی کتابونه په کم پیغمبران باندې نازل کړي دي، باقاعده قرآن د هغې گواهی کوي چې دا کتابونه الله په خپل پیغمبرانو باندې نازل کړي دي او د هغې شاهد قرآن مجید دی. او قرآن مجید امین دی، داسې امین دی چې کم پیغمبران کم تیر شوي دي دا کم د هغې کم تعلیمات دي هغه تعلیمات هو به هو هغه شان د هغې چې کم دی بیان کوي او په هغې کې هېڅ قسمه تصرف او کمی او زیاتې پکې نه بیانېږي. لہذا قرآن چې کم دی دا محافظ هم دی، نگهبان هم دی، نگران هم دی او شاهد هم دی او امین هم دی. ورپسې الله فاحکم بینهم بما انزل الله، څنګه چې الله د تورات باره کې وفرمایل چې یحکم بها النبیون، او دغه شان د انجیل باره کې چې ولیحکم اهل الانجیل، دغه شان الله اوس د قرآن باره کې فرمایي خپل حبیب ته چې فاحکم بینهم بما انزل الله، پس ته فیصله کوه په منځ د دوی کې په هغه احکاماتو مطابق چې کوم الله نازل کړي دي. نو گویا د دې الفاظو سره د دې خبرې بیانول مقصود او مطلوب دی چې الله دا کم آسمانی کتابونه را لېږلي دي نو دا د دې دپاره راغلي دي چې په دې کې چې کوم دي د انسان د انفرادي د اجتماعي د ژوند څومره معاشرتي تمدني سیاسي اقتصادي مشکلات دي د هغې د حل کولو لپاره دا قرآن مجید الله را لېږلی دی چې تاسو د دې قرآن مجید باندې عمل وکړئ او چې څوک د دې قرآن مجید احکامات باندې عمل کوي نو هغه ته به د قانون الهي او د انسان جو کړی شوي قانون باره کې به ښکاره فرق واضح کړي چې د الله قانون څه وایي او د انسان قانون څه وایي. نو چې هر کله انسانان په دې قرآن باندې عمل نه کوي او د دې احکاماتو باندې فیصلې نه کوي او دې ته توجه نه ورکوي نو پته ورته نه لګي په سترګو وړاندې دي چې د انساني قانون ورته څه وایي، بیا به هغې کې به غر کېږي. نو لهذا چې کله دا آسماني کتابونو باندې فیصلې شروع شولې نو دې ته به پته ولګي چې قانون الهي کې څومره انصاف دی پکې، څومره پکې د انسان دپاره ښه والی دی. لہذا انسان چې او د دې د برکاتو نه محرومه دی د هغې وجه دا ده چې قرآني او آسماني کتابونو باندې عمل نه کېږي او د هغې په احکاماتو باندې فیصلې نه کېږي. نو الله فاحکم بینهم بما انزل الله. ورپسې الله بیا خپل پیغمبر ته فرمایي ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی
چېرې حق پرېږدي، کوم حق چې تا ته راغلی دی هغه حق پرېږدي او د دې د مرضۍ مطابق فیصلې وکړي. اوس دلته علما فرمایي چېرې کله چې یو سړی د یو کار نه منع کولی شي چېرې دا کار مه کوه، نو د دې نه دا خبره لازم نه ده چېرې دې خامخا دې دغه غلط کار کوي. دلته چې کوم دی چې کله د یو کار نه د ممانعت خبر راځي نو د هغې مطلب دا وي مخاطب ته چې ای مخاطبه څنګه چې ته مخکې نه په دې غلط کار باندې روان نه د هغې نه ځان بچ کړې، نو آینده دپاره هم دغه شان ځان د دغه غلط کار نه بچ که او ځان ته بچ کوه او هغې ته نږدې کېږه ما. نو ګویا د الله پیغمبر ته چې کله خطاب کېږي نو معاذ الله دا خبره نه ده چې د الله پیغمبر د هغې خواهشاتو پسې روانو. مطلب یې دا دی چې ای پیغمبره څنګه چې مخکې نه ته د دې خلقو د دې غلطو خبرو د هغې د خواهشاتو پیروي ته نه کې او د هغې چې کوم دی د خواهشاتو مطابق ته چلیږي نه، نو څنګه چې ته اوس چې کوم دی په هغې باندې عمل کې آینده دپاره هم همیشه دپاره هم دغه شان په دغه احکامات د هغې د پیروۍ نه چې کوم دی ځان بچ ساته او د الله حکم ته سبقت او وړاندېوالی ورکوه. ورپسې بیا فرمایي لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، د هر یو دپاره الله یې موږ جوړ کړي تاسو نه شرعه او منهاجا. شرعه او شریعت دا دواړه هم معنا ده الفاظ دي او لغت کې شریعت وي هغه لار ته ویلی شي چې کومه لار اوبو طرف ته بوتلو والوي. گویا شریعت چې کوم دی دا هغه لار ده چې په دې کې د دواړو دارینو یعنی د دنیا او د آخرت د نجات چې کوم دی لاره ده. څوک چې د په کومه لار باندې روان وي او د دنیا او د آخرت کامیابی ملاویږي هغې ته شریعت ویلی شي، او منهاج ویلی شي ښکارا او واضح لار. نو گویا الله تعالی چې کوم دی تمام پیغمبران چې څومره رالیږلي دي څومره آسماني کتابونه دي نو په هغې کې عقاید او اصول د ټول لپاره یو شان دي. عقاید او اصول چې کوم دي کلیات دا د ټول امتونو لپاره یو شان دي. صرف چې کوم دي شریعت چې کوم دي هغه د هر پیغمبر بیا مختلف دی او د هغې ډېرې وجې کېږي چېرې د هر پیغمبر چې دا شریعت مختلف دی نو دا دې وجې نه چې د هر یو پیغمبر د قوم ضروریات د هغوی ماحولي تقاضې، شرعي تقاضې، معاشري تقاضې، اقتصادي تقاضې هغه چونکې مختلف وي دې وجې کې فروعات چې کوم دي شریعت دا د تمام امتونو چې کوم دي مختلف دي او البته عقاید او اصول دا یو شان دي. اوس په دې کې چې کوم دي لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا کې علما وي د یو شک ازاله وشوله. دا اعتراض به خلک کوي اوس هم کوي چېرې کله بنیادي عقاید او اصول یو شان دي نو پکار چې دا فروعات او شریعت هم یو شان وي چې دا دین کې دا ګروه بندي اړوي نه په ټولو چې کوم دي څنګه عقاید او کلیات دي چې دغه شان د ژوند تېرېدو طریقه عبادات او حرام او حلال دام ټول یو شان وي. نو الله په دې آیت کې د هغې چې کوم دی جواب ورکړو لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، چېرې دا بنیادی عقاید یو شان دي او دا شریعت مختلف دي نو دا عین حکمت دی د الله تعالی په دې کې د الله یو حکمت او مصلحت دی. او دویم جواب دا دی چېرې دا شریعت او دا اصول چې کوم دي دا شریعت او یا دا عبادت دا طریقې چې کوم مختلف دي نو په دې کې مقصد د الله تعالی الله په خپله فرمایي ولکل یبلوکم فیما آتاکم. په دې کې دا الله ازمایش کوي په خپل بندګانو باندې چې تاسو له ما څه درکړي دي په هغې کې الله وایي زه ستاسو ازمایش او امتحان کوم. او هغه ازمایش امتحان دا دی چې د الله تعالی حکم ته سر جھکاول دي، سر خم کول دي، بس د الله حکم ته غاړه کېښودل دي. چېرې الله سوی دا کار وکړه بس ابکې چې کوم یې مه کوه د هغې نه منع کول دي. دلته علامه بیضاوي رحمه الله فرمایي چې د الله تعالی چې کوم دی په چا باندې جبر نه کوي. الله خو داسې کولو شو چې دا ټول خلک چې کوم دی مسلمانان پیدا کړي وي بس د الله حکم به منو
او خبره به ختمه وه ټول به یو چې کم دی بس یو مسلمانان به نه به کافرانو نه به عیسایانو نه به یهودیانو الله خو داسې کولی شو هغه قادر مطلق ذات دی خدا د الله د حکمت او مصلحت خلاف دی ځکه الله تعالی چې کم دی په دې کې د بندګانو ازمایش کوي چې کم یو بنده په خپل اختیار سره زما حکم ته غاړه ایږدي او کم یو بنده جان بوجھ کر چې کم دی زما د حکم نه مخ اړوي نو دا ازمایش الله مقصود دی نو ځکه الله چې کم دی بنیادی عقاید چې کم دی د ټولو امت یو شان دی او بیا د عبادت طریقې او د هغې کې بیا د حلال او حرام وغیرہ شریعت چې کم دی هغه مختلف دی باقی الله خو چې غواړي ولو شاء الله لجعلکم امة واحده الله هغه ذات دی چې تاسو به یو امت وګرځئ ولیکن پدې کې څه دي ولکن لیبلوکم فیما آتاکم پدې کې الله ستاسو ازمایش کوي په هغه خبرو کې چې الله تاسو ته څه درکړي دي چې دا کار وکړه چې دا هغه کار وکړي چې کم نه منع شه چې منع شي ورپسې الله فاستبقوا الخيرات تاسو په نیکو کې رواندېوالی وکړئ تیزي وکړئ علما فرمایي چې پدې کې د اهل کتابو ته یو ترغیب ورکول دي چې اهل کتابو دا حجت بازی او دا چې کم دي نقطه چینی او دا اعتراضات پرېږدي څنګه چې دا عربو چې دا امیان خلق دوی دا مشرکین چې دوی له اهل کتاب نه دی ورکړی شوی او دوی چې کم دي دا کتاب چې کله د الله پیغمبر ورته روان دي کو نو را روان دي دړادړ دا کتاب بنی او اسلام کې داخليږي او تاسو باوجود دومره اهل کتاب او د علم خاوندان او پدې کې چې کم دي نقطه چینی او اعتراضات کوي او حجت بازی پکې وي او ځان لا هغه وخت ضایع کوي نو دا لا یعنی خبرې پرېږدي بدا د الله د آخري کتاب دا د الله آخري دین دی آخري کتاب دی آخري پیغمبر دی نو بد باندې ایمان وروړو ځان کامیاب کې نو الله فاستبقوا الخيرات پس پدې لیکو کې تیزوال یو کې دا نور خبرې پرېږدي نقطه چینی او اعتراضات چې کم دي دا پیغمبر داسې دا خبره داسې ده بس الله د آخري کتاب راولېږه دا آخري دین دی آخري اسلام آخري پیغمبر دی بس د تر چې کم دی ملو شي او په دې نیکو کې تیزوالی وکړي ورپسې بیا الله تعالی تمام انسانیت ته خبرداری ورکوي چې ټیک ته تاسو دنیا کې اوسېږئ دنیا د ته مخامخ کاري د دې رنګینۍ د دې هغه زینت او زینت تاسو مخامخ دی او تاسو چې کم دی په دغه رنګینو کې چې کم دی دلچسپي ډېره زیاته اخلئ خو یا ساتئ دغه رنګینۍ او دا څیزونه ختمېدو واله دي ستاسو آخر کې بیا تل چاته دي الی الله مرجعکم جمیعا ستاسو واپس ګرځېدل دي ستاسو د ټولو الله طرف ته دنیا کې خو چې کم دي تاسو په ډېر په چالاکۍ سره او په ډېر هوښیارۍ سره د خلکو په سترګو باندې پردې اچولې دي د خلکو په سترګو کې چې کم دي خورې اچوي او ځان چې کم دي بچ کوي خو لیکن پرد د قیامت چې کله دا ټولې پردې ختمې شولي او حقیقت چې کم دي ښکاره شي چې بیا چې کم دي نه چالاکي چلیږي او نه چې کم دي تاسو چاله دوکه ورکولی شئ نو هغه ذات ته به تاسو واپس کیږئ نو لہذا دا د دنیا د دلچسپۍ کې ځان مبتلا کوئ ما ٹھیک د ضرورت مطابق چې کم دي دنیا کی ضرورت پوره کړئ خو لیکن آخر کې ستاسو تل دي الله طرف ته او بیا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون بیا به الله تاسو لا خبرداری درکړي په هغه څیز کې چې کوم کې تاسو جګړې کوئ یو بل سره لہذا دا دنیا یو عارضي ځای دی دې له همیشوالي نشته او د دې مقابله کې آخرت چې کم دی هغه د همیشوالي مقام دی د هغې دپاره فکر وکړئ د هغې دپاره منډې تړي ووهئ د هغې د کامیابۍ د حصول لپاره د خپل قیمتي اوقات استعمال کړئ او بې ځایه چې کم دي یو بل باندې اعتراضات او جګړې پرېږدئ او فاستبقوا الخيرات نیکۍ کې چې کم دي رواندېوالی وکړي وانزلنا الیک الکتاب بالحق اے حبیبه مونږ نازل کړي تا ته کتاب په حق سره مصدقا لما بین یدیه من الکتاب چې دا کتاب تصدیق کوونکی دی د هغه چې کوم وړاندې د دې کتاب نه دي تورات انجیل وغیرہ ومحیمنا علیه او دا کتاب هغې باندې نگهبان دی محافظ دی شاهد دی امین دی فاحکم بینهم بما انزل الله پس اے حبیب فیصله کوا پس د دوی کې په هغه احکاماتو مطابق چې کوم الله نازل کړي دي ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا پیروي مکوا د دې خلکو د خواهشاتو
اما جاءک من الحق چې پرېږدي هغه حق چې کوم تا ته راغلی دی. لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، د هر یو دپاره مونږه جوړ کړي په تاسو کې شریعت او روښانه او د عمل لارې. ولو شاء الله، کچر الله غوښتې وي، لجعلکم نو تاسو به ګرځولې وي او جوړ کړي به تاسو امت واحدا یو، ولکن لیبلوکم، لیکن چې تاسو دا شریعت مختلف دي د پاره چې الله په تاسو باندې ازمائش کوي. فیما آتاکم، پاغه خبرو چې کوم الله تاسو درکړي دي پاغه کې تاسو باندې الله ازمائش تاسو څومره د دې منونکي نو فاستبقوا الخيرات، پس تاسو وړاندې والو کې د نیکه په کارونو کې. دا نور خبرې پرې ده. الی الله مرجعکم، الله ته واپس کېدل تاسو جميعا د ټولو. فینبئکم، پس خبرداری بدر کی تاسو ته بما پاغا کنتم چې تاسو فيه پاغي کې تختلفون چې کم تاسو جګړې کوي، الله به تاسو بیا پر د قیامت داغي خبرداری درکړي. وانزلنا الیک الکتاب، نازل کړ دې مونږ ته دا کتاب اے پیغمبره بالحق، په حق سره، په سچای سره، او مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، تصدیق کوونکی دا قرآن وړاندې د هغې کتابونو چې کوم د دین دي، ومهیمنا علیه، او دا قرآن په هغې باندې محافظ، نگران او شاهد امین دی. نو فاحکم بینهم، پس ته فیصله کوه په من د دوی کې بما پاغه احکاماتو مطابق انزل الله چې کوم الله نازل کړي دي. ولا تتبع اهواهم، او تابعداري او پیروي مه کوه د دوی د خواهشاتونه. اما جاءک من الحق، چې ته پرېږدي حق چې کوم تا ته راغلی دی. لکل جعلنا منکم، د هر یو دپاره مونږ جوړ کړي په تاسو کې شرعتا ومنهاجا، شریعت او لارې د عمل کارا واضح. ولو شاء الله، کچر الله غوښتلی وي نو لجعلکم، نو تاسو به ګرځولې وي امتا واحدا یو امت. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن الله ازمائش کی په تاسو باندې پاغه خبرو کې چې کوم الله تاسو درکړي دي. فاستبقوا الخيرات، پس تاسو وړاندې والو کې تیزوالو کې پنې کې کارونو کې. الی الله، الله ته مرجعکم، تاسو واپس ګرځېدل دي جميعا د ټولو. فینبئکم، پس خبرداری بدر کی تاسو ته بما پاغه کارونو خبرو کنتم چې یہ تاسو فیه پاغي کې تختلفون اختلاف کوونکي.